د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډیر بیانونه کړي دي. وزنن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کوم چې هغه د یو کافر د خولې ده، اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګورې، مونږ له د صحابه خبره دلیل ده چې صحابه د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي، او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده، او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي، یو ځای بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وی ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدى په هدایت او پرشتونی دین صدا پاره، لیظهره علی الدین کله، چې د دنه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي پاغې د اسلام غالب کی هغه وشو. بیا الله نومم ذکر کوي او صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او دا الله مقرب او مبارک لګل شوی بندا او استاد دی. او بیا د مرګرو صفاتم کوي الله، نو چې دا کم ذات الله پاک نوم والی او دا کم ذات اقدسا الله پاک صفاتم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لګل سم مقصد ده. او بیا د مرګرو صفاتونه هم ذکر کی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نہ اللہ دا مرگرو صفتون ہم ذکر کئی، او اللہ وی ما تورات و انجیل کم دا دی خبرو ذکر کرے، نو دا دی دا پاسا دا چا خبر دلیل ندی. نو صرف یو خبر لدا کوم غدا کہ دا منگ دا عربی یو مقولہ دا وی والفضل ما شہدت به الاعداء، وی دا انسان دا پارا دا دینا قطع بہتری بلا نشتا کہ دشمن اومنی، دوست میں خامخامنی کہ دشمن اوی چی دا رشتون ساڑی، دشمن اوی چی دا لوی شخصیتو دا دینا غٹ فضل وی بل نشتا دے، دشمن منلے دے. نو یو یهودی تیر شوی دے، یو لوی مورخ دے، یو ڈاکٹر تیر شوی دے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ وطا وی، یهودی ڈاکٹر دے، ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ، او دا امریکی دے، او دی پا مختلفو مضمونونو کی پی ایچ ڈی ڈاکٹر دے. اگر یو کتاب لکلے دے، دا اگر کتاب نومی اخودری دی ہارڈنڈ مین، یعنی سل شخصیات. او دی پخپلا ہوئی چی پا دی کتاب کے ما کم سل شخصیات لکلی دی، دیر سوچ سر میں لکلی دی، او دا ټول مذہبی شخصیات نه دي، دا اغا شخصیات دی چی دی متاثر کن شخصیات دی، دا دوین دنیا تا یو اثر رسیدلے دی، دا دوین خلق متاثر شوی، او دی خلقو یو لوی انقلاب روستر پخپل زمانہ کی، دوی تاریخ بدل کرے دی، دوی پسی دیر خلق روان شوی دی خلقو پسی، اور دیر خلق کے بدل کرے دے. دا آغا پخپلا پر اخپل دیباچہ کے لئے آغا سلو شخصیاتوں کے متاثر کن شخصیاتوں کے پا اول نمبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم لکلے دے، نور سر فوٹوان ورکڑی دی، اور دا سر نوم لکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پا دریم نمبر کے دا عیسائیانو پیغمبر، بلکہ مونگا ہوتا پیغمبر وایو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرے 3 نمبر. پا 15 نمبر کے خپل پیغمبر ذکر کرے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام 15 نمبر. اگوی دا ما چے کم نمبر ورکڑی دی او کم ترتیب میں خود دے دا میں خپل سوچ کے برابر خود دے. پا 1978 کے دی کتاب چپائی شوا، نور لسوا تاو یا کے،
او دا کتاب بار بار چاپ شو، د لکونو په تعداد دا خرڅ شو. او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ، هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده، ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده. په دې انټرنیټ دا کتاب شته، تاسو یې کتلی شئ. محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده. نو د چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړو په امریکا کې، او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل. مسلمانان یې راوغوښتل، عیسایان یې راوغوښتل، یهودیان یې راوغوښتل، دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل، لوی لارډان یې راوغوښتل، ډاکټران، یعنې ښه مضبوط تقریب یې وکړو. د دنیا چې کوم اهم شخصیات هغه کېږي او دا کتاب یې مخکې کړو. او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی، دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې، په دې 100 شخص، او یې ډېر دي لږ نه دي، خو ما دا 100 را جمع کړي دي. دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستلی، دنیا بدله کړې ده، خلک ورپسې شوي دي ډېر خلک. چې خلکو کتاب وکتل، سټالونه یې وکتل، هر یو له فری یو کتاب، نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده. د مسلمانانو پیغمبر دی، د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی، د موسی علیه السلام. ته خو یهودي. او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی، په 3 نمبر کې راوړی. دا ولې دوی غوغا جوړه شوه، دوی جګړه جوړه شوه. دې پاسې د هغه تقریر درکړی دی، د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم، ما حقیقت لیکلی دی. او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وڅخیم. یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم، دا د کافر د خولې خبره ده، والفضل ما شهدت به الاعداء، وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي، او د سکول کالج نه دی وی، نه سکول ویلې دی نه کالج ویلې دی نه مدرسه ویلې ده، او د خدای پیغمبري ورکړه. نو وی 4 کسانو دی ومانه. یو خپل بیبي وا ښځه وا حضرت خدیجه، یو خپل دوستو مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو غلامو زید ابن حارثه، یو د طرز دیو حضرت علی. دې 4 کسانو لومبه ومانه. موږ هم داسې وایو، تاریخ هم دغسې. یو پکې زنانه ده، یو مشر دی، زنانې بیبي ده، مشر چې دی هغه دوست دی، او 2 هلکان دي، یو عزیز آزاد دی حضرت علی، او یو غلام دی زید ابن حارثه. 4 ومانه. او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو، او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات، د تعلیمات 1.5 ارب مسلمانانو ته ورسېدل. د دې خپل هغه وخت یادوي، ګورې اوس زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دي چا ومنه 1.5 ارب ته ورسېدل، او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه. نو وی که دې دروغجن پیغمبر وی، نو دروغ 200 کالو پورې چلېږي، زیات نه چلېږي. او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو، او رښتیا خورېږي، د رښتیاو ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي، خلک ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي، بیا ترې ورو خلک تښتي، بیا پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي، ما خلک یې مني، وروستو بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي، نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي 1.5 ارب ته ورسېدل، او نور هم زیاتېږي. دا څنګه دروغ کېدی شي؟ دا دروغ نشي کېدی. دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نشي کېدی، او دا زیاتېږي کمیږي نه. او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړمه، ادا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي، او کوم د عیسایانو په شانتې دي، او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي. د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم، او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې هنن یو سړی دی، سبا ته دی. ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی،
یو بل ګروپ کې دی دا یو مشر ګڼل دی کاغه تا خپل مفاد ملاویږي نو وی وسره مفاد نه ملاویږي تختی څومره خلک تاسو دل پټه بدای را بدای کړه نن یو پټه کې خو چې وګوري چې دا لیډر کې خدما دا چل نو تختی دی نن بل پټه کې دا لیډر کې وګوري چې خدا چل نو تختی دی نن بل پټه کې دی ګوري چې درنه بس फायदा والما ا फायदा وته ملونه شي تختی دی نو بل پټه کې دوی دلته ماته फायदा ملو شي نو फायदा ملونه شي تختی دی ترنه نه پورې دن یو مرګرونه تختی نه صحابه کې څوک تختیدلی دي نه تیرستو تختیدل ها صحابه کې یو کس په مرتد شوی د حضور پاک په زمانه کې هغه د دین د وجه نه دي تللی هغه ابو سفیان هم منلی دا او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت د پیغمبر غټ دشمنو مقابله کې وته ولاړو ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د ټولو مشرکانو سردارو او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاہ وی مال دا خبر راکا چې رد چا مرګرتیا کړی دا نو هل يرتد احد سوق واپس ته تل دي سختتا لدینه یا سختتا لدینه هغه وینا بالکل چې سوق هم د مرګري شوی دی په دې وجه چې رد دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تل دا څنګه د نور وجوهاتونو سبا د کسان تختیدلې دي خو په دې وجه نه تختیدل چې دروغجن دي په دې وجه نه تختیدل چې دا بدینه دی په دې وجه یعنی خراب دین باندې دی په دې وجه نه تختید چې دین نه حق دی دا تردنه پر څوک نشي پیدا کوله موټرګي باور کې نو کچا مسلمان به تختی سوچا مسلمان بچری مونږ تختی